پاکستان بیا ولې او څنګه تاواني شو؟ د پاکستان حکومت د هغو چینایانو انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې 2 میاشتې مخکې په خیبر پښتونخوا کې د یوه چاودنې پر مهال وژل شوي وو. د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو 15 چینایانو انجینرانو کورنیو ته 2.58 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوي وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یوه بیان کې چې تیره شپه چې خپور کړی ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالره د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکوي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 26مې نیټې په چاودنه کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان TTP ډلې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته اړوي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شوي چینایانو انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو د پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشري د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونه چینایان په یو شمیر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمیر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو کانونو په لټولو تورنوي.